یا نو راځو بیا د لی آوټ منیو نه وروسته موږ تاسې پریفرنس منیو لرو. پریفرنس منیو کې بیا اول ټیبل اف کنټینټ لرو چې ټیبل اف کنټینټ چې د فهرست ته وایي. کله چې موږ تاسې یو کتاب جوړو یا یو چپټر جوړو د هغه د فهرست جوړېدلو لپاره موږ تاسې له ټیبل اف کنټینټ نه استفاده کوو چې دا ډېر زیات ضروري شی ده. کله چې موږ تاسې یو کتاب جوړو یا یو چپټر جوړو، اوس مثلا موږ یو کتاب جوړ کړی په هغه کې کېدای شي چې ډېر مضامین ولرو، مثلا 100 وي که نه، نو ته به څنګه دا جوړوې چې دی تا ته ولیکي چې دغه مضمون په دې صفحه کې ده، دا مضمون په دې صفحه کې ده، دا مضمون په دې. که چېرته خپله جوړوې خپله به ته مجبور یې چې هر مضمون وګورې، مثلا دا مضمون په کومه صفحه کې ده بیا یې ورسره ولیکي چې دا مضمون په دې صفحه کې، بیا بل مضمون وګورې بیا یې ولیکي. داسې به یو فهرست جوړېدل زموږ څومره ډېر وخت واخلي. بیا که چېرته کوم مضمون اوس مثلا تا یو لیکلی چې دغه مضمون په 10مه صفحه کې ده، که ته چېرته لاړ شې 10مه صفحه کې دا مضمون ډیلیټ کړې که نه، نو نور مضمونونه هم کاته پورته کېږي، نو ته بیا مجبور یې چې ټول وګورې بیا یې دلته شماره صحیح کړې. دغسې هم بیخي ناممکنه غوندې ده، ډېر وخت سړي ضایع کوي که نه. نو په دې خاطر بورډ چې ده موږ تاسو ته دلته د ټیبل اف کنټینټ آپشن خپله جوړ کړی ده چې موږ تاسې مضامین ولرو، له دې ځای نه ټیبل اف کنټینټ کلیک کوو، دی به خپله اتومات راته جوړ کړي چې دغه مضمون په دې صفحه کې ده، دا مضمون په دې صفحه کې ده. خو مخکې له ټیبل اف کنټینټ نه موږ تاسې باید مضامین ولرو، هیډینګز باید ولرو. او هیډینګ موږ تاسې په هوم منیو کې ګوره دغه ځای کې ویلي وه هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3. هغه وخت موږ ویلي وو چې د دې 2 فایدې دي. یو فایده یې دا ده چې کله موږ هیډینګ نه استفاده وکړو، مثلا زه کوم عنوانونه چې لرم ټولو عنوانو ته هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 یا هیډینګ 3 ورکړم، نو یوه فایده به یې دا وي چې کله زه سټایل بدلوم، مثلا غواړم چې رنګ یې بدل کړم، مثلا سټایل فونټ هر څه یې بدلوم، نو چې زه د دې سټایل بدل کړم د دې ټولو بدلېږي. که چېرې ما سټایل نه وي ورکړی زه مجبور یم د هر یوه جدا جدا بدل. او بل هغه وخت مونږ ویلی وو چې کله مونږ تاسې فهرست جوړو، که چېرې مونږ هیډینګ ورکړي نه وي فهرست نشي جوړېدای. نو په دې خاطر باید مونږ تاسې همیشه مخکې له فهرست جوړېدو نه له هیډینګ نه استفاده وکړو. مثلا زه دلته اوس یو چپټر جوړوم، فعلا به فرض مثال زه د سی آی ټي یو چپټر یا کتاب غوندې جوړوم چې په دې کې ما اول وینډوز پروګرام درلود، دا یو عنوان شو وینډوز. دلته مې مثلا د وینډوز تعریف و بعضې شیان ولیکل چې دا د وینډوز فرض مثال دا د وینډوز تعریف دا په یوه صفحه کې. یو بله صفحه کې مې بعد د وینډوز ورډ درلود، دا مثلا یو بل عنوان ده، د ورډ عنوان لاندې مې د ورډ معلومات لیکلي. بله صفحه کې مثلا کوم عنوان لرم، اکسل چې له ورډ نه وروسته موږ تاسې اکسل وایي. بله صفحه کې مثلا پاور پوینټ لرو، دې کې مې د پاور پوینټ معلومات لیکلي. همداسې مسلسل زه اوس غواړم چې دو فهرست جوړ کړم، نو مخکې له دې نه چې فهرست جوړ کړم زه باید دوی هیډینګز ته واړوم چې که هیډینګ ورکړم فهرست مې جوړېږي، که هیډینګ ور نه کړم نه جوړېږي. نو اوس مثلا وینډوز ده، دې ته به زه کوم هیډینګ ورکوم، هیډینګ 1 هیډینګ 2 که هیډینګ 3، موږ تر هیډینګ 9 پورې لرو، نو کوم یو به ورکوو؟ همیشه کوم عنوان چې عمومي عنوان و هغه موږ هیډینګ 1 ورکوو. که چېرته بل عنوان د دې عنوان مربوط راتو نو بیا هیډینګ 2 ورکوو، که د هغه مربوط راتو هیډینګ 3 ورکوو. مثلا که زه دلته د دې وینډوز مربوط دلته یو 2 نور عنوانونه ولرم، مثلا دلته مې لیکلي وي چې اپریټینګ سیسټم، ټایپ اف اپریټینګ سیسټم، مثلا اپریټینګ سیسټم دا مثلا یو جدا موضوع وي خو د چا مربوط وي؟ د وینډوز مربوط وي. بل مثلا ګرافیکل یوزر انټرفیس ولرم او یو دا مثلا بل عنوان وي، خو دا عنوانونه د چا مربوط دي؟ د وینډوز مربوط دي. نو دته ما هیډینګ 1 ورکړی وو، دته به بیا هیډینګ 2 ورکوو، دا به هم هیډینګ 2 کما، دا به هم هیډینګ 2. که چېرته د ده مربوط مثلا د دې لاندې د ده مربوط عنوان راتلو هغه ته بیا موږ هیډینګ 3 ورکوو. که د هیډینګ 3 مربوط کوم عنوان راتلو همداسې سلسله مخته ځو. نو اوس ګوره دا زموږ هیډینګ 1 شو، چون دا موضوع د ده مربوط راتلی دا هیډینګ 2 شو، دا ځان ته موضوع ده هیډینګ 1. که چېرته د ده مربوط کوم بل عناوین مونږ تاسې درلودله چې هغه د ده مربوط راتله نو هغه به بیا هیډینګ 2 نو اوس دا به هیډینګ 1 کو فعلا، دا به هم هیډینګ 1 کو او دا به هم هیډینګ 1 کو. نور مونږ تاسې نه لرو. نو فهرست چې ورسه هر چېرته جوړوي ستا خوښه ده، خو زیاتره فهرست خلک په سر کې جوړوي، هر چېرته چې جوړوي فرق نه کوي.
مایکروسافټ ورډ یې تاته جوړوي که په اوله صفحه کې جوړوي که په اخره کې جوړوي که په منځ کې جوړوي هر چېرته چې د کرسر کېښو همالته یې دی درته جوړوي خو چون زیاتر خلک یې په سر کې جوړوي نو زه هم چېرته جوړوم په سر کې کنټرول انټر وهم چې هغه خط لاندې لاړ شي دغه ځای کې زه فهرست جوړوم کرسر مو کېښوه عناوین مو هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 دا عناوین هر شی مو ورکړي دي فقط اوس ماته د ټیبل اف کنټینټ جوړ کړي چې دا مضامین په کومو څپو کې دي دا راته ولیکي نو دلته کرسر کېښو بیا به راځو پریفرنس مینیو ته دلته موږ تاسې ټیبل اف کنټینټ لرو ټیبل اف کنټینټ به کلیک کوئ دلته د ټیبل اف کنټینټ اقسام دي دا ډیزاینونه دي چې دا ډیزاین کې غواړئ په دې ډیزاین کې غواړئ که په دې ډیزاین کې غواړئ هر ډیزاین چې کلیک په هماغه ډیزاین کې جوړیږي او که بعضې تغییرات پکې خپله راولي نو بیا کسټم به کلیک کوئ کسټم ټیبل اف کنټینټ نو زه به فعلا کسټم ټیبل اف کنټینټ کلیک کوم دی به یې دلته ماته وښیي ګوره فعلا مثال دا پریویو مثال راته ښوولی څو هیډینګ یې راته پکې ښوولي دي 3 چې هیډینګ به داسې ښکاري مثلا زموږ هیډینګ وینډوز و که نه دلته به وینډوز لیکلی وي بیا به داسې لاین ولري دلته به شماره وي بیا بل داسې لږ فاصله به بیا ترې ولري چون دا هیډینګ 2 شو نو دلته بعضې تغییرات که پکې غواړئ چې رای ولې راوستی شي مثلا که وایي چې د پیج نمبر د هېڅ نه ورسره لیکل کېږي دا به ایسته کړو نو صرف د عناوینو نومونه ولیکل سي د پیج شماره به نه او که غواړئ کلیک کړه که غواړئ چې دغه لاین یې تر منځ رانشي دا ایسته کړه شماره به وي خو لاین به یې نه وي که یې غواړئ بېرته کلیک کړه که لاین چینجوئ غواړئ چې دغسې یو لاین راشي دغسې یو لاین راشي هر قسم چې غواړئ هماغه یو که هېڅ یې نه غواړئ منځ کې به هېڅ لاین نه وي نو فعلا به زه دغه لاین کلیک دلته بیا فارمټ دي بعضې سټایلونه که غواړئ چینج یې کړئ مثلا کلاسیک لیکوئ دې ډیزاین کې به راځي دا ګوره ډیزاینونه دي چې کوم ډیزاین کې باید راشي هر ډیزاین چې تاسې کلیکوئ هماغه ډیزاین کې به راځي فعلا به زه همدغه خپل کلیک کړم شو لیول که غواړئ چې دلته ډېر درته وښیي کلیکولی شي چې ډېر درته وښیي که غواړئ چې لږ درته وښیي لکه صرف ریویو مثال باندې درته نو کله چې د دا سیټینګونه وکړه برابر شو فقط اوکې کړه دی به ګوره تاسو دلته خپله فهرست جوړ کړي اوس به یې ګوره لیکلی چې وینډوز په کومه صفحه کې ده اوس ګوره چون دغه دوه مونږ هیډینګ کړي وه نو وینې دا د وینډوز نه لږ مخکې لیکل شوي دي تر څو سړی پوه شي چې دا دوه موضوعات د چا مربوط دي د وینډوز مربوط دي بیا ګوره ورډ ایکسل پاور پوینټ نو که هر څومره مونږ ولرو ټول به دلته په یوه وارې راته جوړ کړي خدای دې وکړي چې 200 وي په یوه صفحه کې ځای نه شو په 200 کې په 300 کې ټول به په یوه وارې راته جوړ کړي بیا که کله زه کنټرول بټن ونیسم اوس مثلا زه دا بټن نیسم په پاور پوینټ کلیک کوم راسن به ما چېرته وړي پاور پوینټ ته به که چېرې زه تغییرات راولم اوس ګوره مونږ تاسې پاور پوینټ په کومه صفحه کې لرو 5مه صفحه کې لرو نو اوس که زه دلته راشم اوس مونږ ستاسې پاور پوینټ په کومه صفحه کې لیکل شوی وي که زه چېرته تغییرات راولم مثلا پاور پوینټ له 5مې صفحې نه اخلم 4مې ته یې وړم یا له 5مې نه اخلم 6مې ته یې وړم خلاص د صفحې تغییر راځي بیا اوس مثلا زه کنټرول انټر وهم چې دا 6مې صفحې ته راشي 6مې صفحې ته مثلا دې ځای کې زه یو بل پروګرام اضافه کوم یا هېڅ نه اضافه کوم خیر یو بل ور اضافه کوم مثلا اکسس مې ولیکو دلته به زه معلومات ولیکم اوس غواړم چې دویم پکې اضافه شي اول خدای 6مې صفحې ته لاړو 5 شپږ شي او تر څنګ څوک ورسره اضافه شي اکسس ورسره اضافه شي نو په دې صورت کې به بیا څه کوو موږ تاسو ټیبل اف کنټینټ تیار لرو ورچولی هم ده فقط دا به کلیک کوو دلته ګوره موږ تاسو سره اپډیټ ټیبل به کلیک کوو نو دلته دی وایي چې اپډیټ پیج نمبر اونلی او اپډیټ انټایر ټیبل غواړي چې صرف دا پیج نمبر یې اپډیټ کړي او که ټول اپډیټوي که چېرته تاسې صرف مضامین له یوې صفحې نه بلې صفحې ته انتقال کړي وي په هغه صورت کې صرف موږ دا کلیک کوو چې نه صرف یې ماته څه شی بدل کړه نمبرونه ځکه چې موږ دغه کوم صفحې ته وړی ده 6مې صفحې ته نو ماته صرف او صرف نمبرونه بدل کړه خو که چېرې موږ کوم عنوان اضافه کړی یا کوم عنوان ترې ایسته کړی په هغه صورت کې بیا موږ اپډیټ انټایر کلیک کوو اوس به زه دا کلیک کوم ځکه چې ما اکسس هم ور اضافه کړی چې کله زه دا کلیک کوم اوکې کوم نو اوس ګوره پاور پوینټ 6مې صفحې ته راغلی 6مې خو اکسس شته ولې نشته پکې ځکه چې هیډینګ مونږ نه ورکړی نو چې هیډینګ مونږ یې ورکړی هغه نه راځي نو چې زه کله هیډینګ ورکړم دا کلیک کوم مثلا که عمومي موضوع وي هیډینګ 1 که چېرته د دې مربوط وي د ایکسل مربوط وي نو بیا هیډینګ 2 خو چون زه دا عمومي موضوع ده نو هیډینګ 1 ورکوم کله چې مې هیډینګ 1 ورکو بیا به راشم بیا به یې اپډیټ کړم دلته به دا کلیک کوم په پریفرنس کې به راشم اپډیټ ټیبل به کلیک کوم او ورته وایم چې انټایر اوکې که نو اوس به څو به مور اضافه شي اکسس به مور اضافه شي په کومه صفحه کې ده په 5مه صفحه کې ده پوه شوئ دغه شي ته چې ده ټیبل اف کنټینټ وایي له دې ځای نه هم ټیبل اف کنټینټ ور اضافه کولی شئ چې لیول 1 ور وښیئ لیول 2 ور وښیئ دغه او دغه دا او دا یو شی دي اوس مثلا که زه یو نوی عنوان بل هم لیکم مثلا په دې ځای کې کورل را هم لیکم چې په سی آی ټي کې زموږ کورل را هم شته
اوس زه غواړم چې دا هیډینګ 1 شي یا هیډینګ 2 یا هیډینګ 3 نو له دې ځای نه هم کولی شو او په پریفرنس کې له دې ځای نه هم کولی شو که چېرته په دې کې زه لیول 1 کلیکم لیول 1 مطلب هیډینګ 1 لیول 2 هیډینګ 2 لیول 3 هیډینګ 3 نو که زه غواړم چې دا هیډینګ 1 شي لیول 1 به کلیکم ګوره هیډینګ 1 شي اوس که زه هوم ته راشم د ده سره به خپله څه شی کلیک شوی وي هیډینګ 1 به کلیک شوی وي نو اوس که غواړئ چې دا هم په ټیبل اف کنټینټ کې راولئ دلته به ټیبل اف کنټینټ ته راشئ اپډیټ رایټ کلیک اپډیټ فیلډ او یا په دې ځای کې اپډیټ ټیبل له دې ځای نه له هغه ځای نه دواړو نه کېږي که رایټ کلیک یې وکړئ دلته اپډیټ فیلډ کلیک یې هم ګوره هماغه اپشن راځي نو مثلا زه ورته وایم چې اپډیټ انټایر ټیبل وګوره کورل را کې ور اضافه شي دې شي ته ټیبل اف کنټینټ وایي نو همیشه کله چې فهرست جوړوه مخکې له فهرست نه اول هم د عناوین ټول وګورئ که چېرته هیډینګ یې نه درلود یا لیول له دې ځای نه لیول نه درلود هیډینګ ورکړئ یا لیول دواړه یو خبره ده نو یا له دې ځای نه هیډینګ ورکړئ یا له هغه ځای نه لیول ورکړئ کله چې دا ورکړه وروسته له هغه نه بیا فهرست جوړ کړئ فهرست به د خپله درته جوړ کړي نو ګوره یوه فایده خو د دې هیډینګ دا شول چې مونږ تاسو ته دلته فهرست کې راغلو که نه بله فایده به یې څه شی وي چې که زه اوس د دو سټایل بدلوم زه غواړم چې مثلا دا بولډ شي ټول فونټ سایز یې زیات شي چې ټولو ته ما هیډینګ 1 ورکړی نو څوک به بدل کړمه هیډینګ 1 رایټ کلیک موډیفای اوس مثلا غواړم چې بولډ شي صرف بولډ به کړم چې اوکې کړم اوس ګوره دا ټول به بولډ شي وینئ ټول به بولډ شي هیډینګ 2 نه دي شوي ځکه چې هیډینګ 2 جدا ده هیډینګ 1 جدا ده که غواړم چې ټول هیډینګ 2 هم بدل شي بیا به هغه موډیفای کوم بیا به هیډینګ 2 موډیفای کوم بیا چې دلته تغییر راوړم اپډیټ خو اوس ګوره هغه تغییر نه راځي په دې کې یعنې دوی ګوره بولډ کېږي نه ولې نه بولډ کېږي چې چون د دې سټایل له دې ځای نه انتخابېږي چې دا باید کوم سټایل وي مخکې ګوره مونږ تاسې په کسټم ټیبل کې دغه سټایل کلیک وکړو که نه اوس که مثلا بدلوم یې کلاسیک سټایل کوم اوکې کوم اوس به دا په کوم سټایل کې راشي کلاسیک سټایل کې راشي نو د ټیبل اف کنټینټ سټایل که مونږ بدلو هغه به همیشه یا له دې ځای نه بدلو او یا به له دې ځای نه بدلو مور ټیبل اف کنټینټ فرام office.com که چېرته مونږ انټرنیټ ولرو او غواړو چې د خپله مایکروسافټ آفیس له ویب سایټ نه بعضې ډیزاینونه واخلو په هغه صورت کې به دا کلیک کوو خو دا هغه وخت کار کوي چې انټرنیټ ولرو چې انټرنیټ ونه لرو بیا دا کار نه کوي او که غواړئ چې ټیبل اف کنټینټ له منځ نه یوسئ په هغه صورت کې ریموو ټیبل اف کنټینټ ټیبل اف کنټینټ به له منځه لاړ شي او که غواړئ چې دغه سټایل په دې ځای کې سیف شي په هغه صورت کې سیف سلیکشن مونږ تاسې کویک پارټس کې ویلي وو که نه نو بیا به دا سلیکټوئ او دا یو به کلیکوئ مثلا که دا سټایل غواړئ چې دلته سیف شي چې په آینده کې له دې سټایل نه استفاده کوئ نو بیا به دا کلیکوئ سیف ټو ګیلري به یې کلیک کړئ دلته چې هر نوم ورکوئ مثلا زه نوم ورکوم چې مای سټایل دا باید په کوم ځای کې سیف شي په ټیبل اف کنټینټ کې سیف شي اوکې کوم اوس ګوره دا سټایل به دلته سیف شوی وي د څه په نوم دا کینې کسټم د دې ځای کې به نوم راغلی همیشه که غوښتل چې له دې سټایل نه استفاده وکړو کولی شو نه دا د مای سټایل دلته راغلی نو همیشه کوم له دې سټایل نه استفاده کول بیا به دا کلیک وکړو راسن به دا سټایل خپل اخلي دې شي ته ټیبل اف کنټینټ وایي په دې باندې پوه شوئ سوال لرئ ښه لاړ وشو مخ ته بل مونږ تاسې دلته فوټ نوټ او بس نه دا به زه ریزیوم کړم فوټ نوټ اینډ نوټ هم کتابو چپټرو کې ډېر زیات استفاده کېږي څه ته وایي زه به یې دلته تعریف درته ولیکم په دې ځای کې یو لرو فوټ نوټ فوټ نوټ دا هم داسې ده لکه کمنټ د ډسکرپشن about any word given at the end of page description مطلب معلومات او بل end notes لرو دا هم دا شی فقط ځای به بدل وي the description about any word given at the end of document یا end of section end of document یا section د سلش معنی ده یا مونږ تاسې فوټ نوټ هم لرو اینډ نوټ هم لرو ګوره دلته لیکل شوي انسرټ مطلب ورچول فوټ نوټ انسرټ اینډ نوټ هم فوټ نوټ لرو هم اینډ نوټ لرو فوټ نوټ اینډ نوټ مونږ همیشه کله چې د یو لغات په هکله د یو جملې په هکله معلومات لیکو د هغه وخت کې مونږ تاسې یا فوټ نوټ استفاده کوو یا اینډ نوټ استفاده کوو د دوی دوه فرق صرف په ځای کې ده که چیرې مونږ یو لغات ته یا جملې ته فوټ نوټ استفاده کوو هغه معلومات به همیشه د مغه صفحې په آخر کې لیکل کېږي اوس ګوره که زه د دغه لغات په هکله معلومات ولیکم او فوټ نوټ استفاده کوم نو دا لغات په همدې صفحه کې ده معلومات به د دې صفحې په آخر کې لیکل کېږي
او که چیرته زه اند نوټ استفاده کوم نو بیا د معلومات به همیشه د فایل په اخر کې لیکل کیږي چې نو فایل اخر هم همدا ده دلته به لیکل کیږي یا به د سیکشن په اخر کې لیکل کیږي که زه ډېرې صفحې ولرم مثلا لاندې زه ډېرې صفحې لرم نو که چیرته زه یو لغت ته فوټ نوټ ورکړم مثلا زه دا لغت انتخابوم دې ته فوټ نوټ ورکوم نو سلیکټ به کوم فوټ نوټ به کلیکم اوس به ګوره دلته هم یو شماره ولیکل شي او هماغه شماره به دلته مو لیکل شي کتابو کې به مو لیدلي وي بعضې وخت لاتیني لغتونه راځي بعضې وخت د بلې ژبې لغتونه راځي نو بیا دلته هم یو شماره ورکوي دلته هم یو شماره ورکوي تر څو د دې معلومات دلته ولیکي اوس مثلا زه دلته لیکم چې ډسکرپشن مطلب انفارمیشن یا ډیټیلز نو اوس کله چې په دې باندې کرسر راشي هم معلومات یې ملته درته ښیي او که دلته کرسر کېږدې شو نوټ کلیک هم باید دلته دی درته ښیي که چېرې بله صفحه کې وي نو دې ته ګوره فوټ نوټ وایي چې هر لغت ته موږ فوټ نوټ ورکو د هغه معلومات به د مخه صفحې په آخر کې لیکل کېږي چې دا لغت په دې صفحه کې و نو دلته به لیکل کېږي خو که چېرې زه اند نوټ ورکړم مثلا زه دې لغت ته اند نوټ ورکوم سلیکټوم اند نوټ لیکم نو اند نوټ د ډاکومنټ په آخر کې راځي زموږ ډاکومنټ دا فایل چې هر څومره و د هغه په آخر کې به راځي او زموږ ډاکومنټ ګوره دا آخره ده که نه دلته به راځي اوس مثلا زه دلته لیکم چې یا ډیټیلز یا انفارمیشن هر شی چې وي نو اوس ګوره څومره به راځو وینې لغت دلته ده خو معلومات یې په آخر کې دي نو که چیرې موږ تاسې اند نوټ نه استفاده وکړو د لغات لپاره هم اند نوټ ورکو یا جملې لپاره اند نوټ ورکو هغه به د ټولو په آخر کې راځي یا به د سیکشن په آخر کې راځي مثلا که زه 2-3 سیکشن ولرم د لغت چې په هر سیکشن کې وي د هغه سیکشن په آخر کې به معلومات راځي نو که چیرته معلومات د صفحې په آخر کې غوښتل فوټ نوټ نه استفاده وکړئ او کوم په آخر کې غوښتل بیا اند نوټ نه استفاده کوئ پوه شوئ بل ګوره که زه دلته کرسر کېږدم له دې ځای نه خو مو ورواچوه دې ځای نه مې فوټ نوټ ورواچوه له دې ځای نه اند نوټ ورواچوه له دې ځای نه موږ تاسې کولی شو چې یوه فوټ نوټ نه بل فوټ نوټ ته لاړ شو اوس مثلا تا دې کې کرسر ایښی ته ورته وایي چې نیکسټ فوټ نوټ که چېرې ما کوم بل لغت ته فوټ نوټ ورکړی وي کرسر به هماغه ته لاړ شي که بیا کلیکم مخ ته به لاړ شي پریویس بېرته شاته راځي او دا که ما کوم یو کې کرسر ایښی اند نوټ کې او غواړم چې بل اند نوټ ته لاړ شم په هغه صورت کې نیکسټ اند نوټ او پریویس بېرته شاته راځي اوس چون یو لرو نو که زه نیکسټ اند نوټ کلیکم کم نه ځي ځکه چې همدا یو لرو پوه شوئ او شو نوټ که کلیک کوئ معلومات به یې درته وښیي مثلا زه ورته هم چې اند نوټ یې راته وښیي ګوره اند نوټ به یې راته وښیي یا هم په دې کې کرسر ایښی شو نوټ کلیکم لغات به یې راته وښیي له لغات نه یې درته معلومات ښیي له معلوماتو نه یې درته لغات ښیي دې ته فوټ نوټ او اند نوټ وایي پوه شوئ تر دې ځای سوال لرئ نو